پیغمبر اسلام فرمایي ترمذي شریف حدیث بد خلق چې دی هغه زه در شایم وایي بدترین شخص هغه دی چې تنها اوسیږي تنها بس دا خپل ځان کارنده ورمعلومیږي جهان پالتو ورمعلومیږي خپل ځان لیکه پړه ورمعلومیږي جهان جاهلان ورمعلومیږي خپل ځان پر حق ورمعلومیږي او جهان باطل ورته ښکاري دا پښتانه وایي ځان خوښ یو ځان یې خوښ دی د الله رسول فرمایي دا ډېر بد سړی او بل د الله رسول فرمایي غلام ویي خپل مزدور ویي بدترین شخص وی در وښیم وراویښیم اول دا دی چې تنها اوسېږي دویم علامه یې دا دی چې دی غلام ویي غلام څه مراد خادم دی خادم به نه وایه انس فرمایي رضی الله عنه ما 10 کاله د پیغمبر علیه السلام د کور خدمت وکړئ په دا 10 کاله د الله رسول ماته نه دی ویلي چې ما لاس را باندې نه خادم به وایي نه قطعا حتی د الله رسول فرمایي کتب بوده لري بوده سپی خو لري ها د الله رسول فرمایي پر مخ به نه وایي پر مخ به قطعا نه وایي او دریم علامه دا بد سړی الله راشي د الله رسول دغه نه لري مهمان نوازي نه لري میلمستیا نه لري الله رسول وایي فرمایي بدترین شخص در وښیم تنها اوسیږي او غلام ویي خادم او میلمستیا نه لري میلمستیا اوس یو سړی وایي چې ارشه نو بیا وخت یو څوک چا لره ورسي ورور میلمستیا نو د کومې خوا ته بیا وخت ګوره د الله رسول و دا میلمه ته وویل چې بیا وخته به د ډوډۍ په ټیم چاله نه ورسي چې رالی اوس نو بیا کوربه ته وایي چې هر شی هغه ولې راوبس ولې د پیغمبر علیه صلات وسلام میلمه نه راغلی چې په کور کې شی نو بیا صحابي ته وویل چې یاره څه ترتیب برابر کړه بیا هغه برابر کړي کور ته چې رالی کوروالا ته ویل هغه ول دونه شی شته چې بچیانو ته یې ورکول ته مه کوه اوس پیغمبر اسلام میلمه راغلی دی بیا دې راولاړ شو یو رقم یکشنیان دورې کول پرېستل په دا بانه چې ډوډۍ پخېږي او بیا سالن چې څه و هغه چې کښې شو کوروالا ته وختي له وویل په یو بانه باندې چراغ مړ کړه دا به دا خیال د میلمه چې یاره دی دیم ډوډۍ خوري بس ما تا به ډوډۍ نه خورو دی به چیش وکړي دی به خپله ډوډۍ وخوري چې سهار سورالی مسجد لره مسجد نبوي لره پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلې الله ټوله شپه درته خندل الله ټوله شپه در باندې خندل دا دې څنګه زبردسته چم وکړي چې سولو میلمستیا نه لري میلمستیا کله کله خلک نو مشته خو ډېر سره ګرځي دی خلک سچ د ده میلمه شي نو بس تنده یې ترې ونیولی په خرشم ناست بل ځای چې ولاړ شي دا ټول مجلس پر ده ګري ګپه کوي ورور د بل ډوډۍ د خپل د الله رسول فرمایي دا بدترین شخص اوس د الله رسول فرمایي تر دې لا هم بدترین شخص در وښیم صحابه ویل او یا رسول الله خو دې راوښیم د الله رسول ورته وفرمایلې چې د جهان سے نفرت کېږي نفرت بدنیت یې بولي په پښتو کې بدنیت او د جهان د ده څه نفرت کېږي بدترین شخص د جهان نفرت کېږي او جهان له ده نفرت کېږي دا بدترین دا تر هغه لا بدترین